هغه زموږ نه پاتې شي او یا ستاسو په زړه به ارمان پاتې شي، خو وخت ډېر لږ دی. نو غواړو چې دا زموږ کوم مېلمه راغلی دی سکندر، د ده نه څه وورو. سکندره څه به وایې راته؟ بس یو دوه ټکي روبۍ به او داسې یو مسافرو دپاره مې یو سندره راوړې ده، انشاءالله چې ستاسو به هم خوښه شي، د هغوی به هم خوښه. صحیح ده چې سکندره ته تیار یې او د مسافرو غږ دی. نو د خیبر ټلویزیون دغه شیشه ده او زموږ دغه مسافرونه خویندې چې په بهر ملکونو کې دي هغې ګوري. نو تاسو ټولو ته د سکندر دغه د مسافرو دا سندره ډالې. که دې د سمې که دې د سمې او که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي. وطن ته راشه مسافر اشنا، دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي. چې وطن درته یادېږي مسافره، بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره. چې وطن 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 وطن، چې وطن درته یادېږي مسافره، بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره، بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره. پردي خلک نه خپلېږي مسافره، بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره. چې وطن درته یادېږي مسافره، بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره، بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره. شوا جانانا سردی سپین سرمندی تور شوا جانانا چنغله دی هم زړیږي مسافره بیا پتا څنګه تیریږي مسافره چې وطن 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 چې وطن درته یادېږي مسافره هلته روغم لیونی شي د زړه سره هلته روغم لیونی شي د زړه سره لیونی دلته رغېږي مسافره بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره چې وطن درته یادېږي مسافره بیا پتا څنګه تېرېږي مسافره بیا پتا څنګه تېرېږي
चित्र चापिरीगी मुसाफरा या पता संग तीरीगी मुसाफरा ची वतना 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 ची वतन दरता यादीगी मुसाफरा या पता संग तीरीगी मुसाफरा या पता संग तीरीगी मुसाफरा या पता संग तीरीगी मुसाफरा या पता संग ډېر ښه سکندر خوند یې وکړ. ملګرو د سکندر د زرخیزې خاورې سره تعلق دی، د مردمخیزې خاورې سره تعلق دی، صوابع د ملنګۍ خاوره ده، د شاعرانو خاوره ده، د ادیبانو خاوره ده، د هنرمندانو خاوره ده. نو ستا ډېره شکریه او ډېره مننه او ښه ژوند دې غواړم په ژوند کې. او زه دا امید لرم چې زمونږ په چاپېرچل کې چې زمونږ کوم سنجیده کتونکي دي د هغې ټولو ته ستا دغه ګلالي غږ هم ور ورسېده، نو خوښۍ به دې هم او نازۍ به دې په قدرۍ به دې په خپلو محبتونو باندې. ښه ژوند دې غواړم، ښه انتخاب په ژوند کې کوه. که ته هر څونه ښه د غزل سندرغاړی شي خو زمونږ کلچر، زمونږ ټپه، زمونږ مصریزه، زمونږ بدله دا څیزونه په خپل انتخاب کې وساته، نو ژوند به درته د موسیقۍ سفر به پرې درته اسان وي. ښه ژوند دې غواړم. شکریه دې یو وارې بیا ادا کوم. ملګرو زمونږ په چاپېرچل کې اوس وخت شوی دی د یوې وړې شاندمې اخلو. یو وړه شاندمه موږ سره اوسئ. هر کلی یو وارې بیا ستاسو خپل پروګرام چاپېرچل کې. ملګرو د چاپېرچل په دې اخرني لمحاتو کې به نن تاسو ته ټپې کومه، خو دا ټپې به د بدلې په انداز کې تاسو ته کومه. لږ یو پړک پتې مخکې د بدلې وکړو او بیا به د هغې نه پس تاسو ته ټپې وړاندې کوم. خدای نه مخکې درته یو څو شعرونه ویم چې بزدله نه یم چې سنګر له نه ځم، بزدله نه یم چې سنګر له نه ځم، جنګ له به لاړ شم خو شر له نه ځم، په دې تنخوا کې جامې نه جوړېږي، صاحبه دا ځل یې اختر له نه ځم. نو هغه ټولو ملګرو ته یو خواست کوم، یو اپیل کوم چې چا سره څوک په روزګار باندې دي نو د هغې خلکو د ضروریاتو خیال هم وساتئ. د هغې نه دا تپوس هم کوئ چې یاره ستا په دې تنخوا کې ګزاره کېږي او که نه کېږي. ځکه چې موږ په ډېرو غټو غټو عهدو باندې خلک ولیدل چې غټې غټې تنخواګانې یې لي، په هغې کې هم د هغې ګزاره نه کېږي، دا فریاد کوي. نو زه وایم چې د چا 10,000 12,000 تنخوا ده چې دا غریب په دې کې ګزاره څنګه کېږي. خو د هغه نه دا تپوس کولو والا هم څوک نشته چې صرف دونه ته هم تپوس وکړي یو وارې چې یاره ستا په دې 12,000 په دې 15,000 یا په دې 8,000 ګزاره کېږي او که نه کېږي. نو دا هم یو ضروري خبره ده. نو که چا سره څوک هم کار کوي د هغې خیال وساتئ، ځکه چې هغه به یوازې نه، په هغه پسې به وروستو خپل پوره چاپېرچلي، په هغه پسې به خپل بچي، په هغه په کور کې بیماران پراته. نو ملګرو د یو بل خیال ساتل پکار دی او د یو بل تپوس پوښتنه کول پکار دی. زمونږ ژوند به پې هم ښي او زمونږ چاپېرچل به پې هم ښي. او اوس به درته په دې اخرني لمحاتو کې دغه یو څو ټپې د بدلې په انداز کې وړاندې کړم. اجازه هم درنه غواړم در بل پروګرام پورې د لوی الله په امان. یو واده دې وکړه او بې وادې شوې، ولاړې پردې شوې، زه دې چاته پرېښودمه، تا په قسم کړې واده ونوي، او چې یا به ستا شم یا به تورې خورې شمه. زما د زړه طاقت ته ګوره، یا دومره غمونه رالیږه چې زه یې وړمه، د کبر جام به دې نه
عاجزو خلکو مکوه ظلمونه یا قربان یا د شپې مې خوب نوي بیدارې ما یا ستا د راتلو په انتظار شوګیر کومه سل قسم او خرما